هلته کانفرانس طالبان هم ورغلي وو د افغانستان دا غریب حکومت دا ګوډاګی حکومت دا مظلوم حکومت په عین حال کې ظالم حکومت دا غلامګی حکومت دا بی اختیار حکومت دا بی ثروت حکومت دا بی قیامت حکومت دا بی اختیار حکومت دا غیر عادلانه حکومت دا غیر قانوني حکومت هغه هم غوښتلی وو طالبان په حقوقي لحاظ په جهاني لحاظ باندې سرکار نه ده حکومت نه ده دا یو جماعت ته جماعت نو جماعت یې ټلیفون روکول صاحب تاسې هم راسئ چینایان چین راغلی د امریکا راغلی د روس میلمستیا کړې ده یو څو ملکونه نور راغلي دي تاسې هم راسئ د افغانستان حکومت یې حال روکول تاسې هم راسئ طالبان چې راځي هغو ته د حکومت حیثیت ورکوي تشریفات وزیر خارجه د هغه پرسونل سرکاري ګاډۍ د هغو کرایه هغه راځي په میدان شوی کېږي باعزته یې وړي ملا برادر و ملا فاضل و شیخ عبدالحکیم او شیخ شهاب الدین دلاور او نور ملګري هغه وړي په عزت باندې په هوټل کې شیوه کوي او بیا لار ورته کوي او لاس په جګر ورته ږدي صاحب چې پازاب سوي نه یاست صاحب چې تکلیف سوي نه یاست دا جیم خراب نه وي خوراکم خراب نه وي دا کوټه خراب نه وي افغانستان والو ته حال راوکړو دوی ته حال نه ده راکړی د امریکا سفیر کې وویل ولته و دوی ته ووایه چې له د غینځه کې به په یو ټکټر کې یا په یو سراچه کې یا په یو رخشه کې یا د موټرسایکل رخشه پیدا کړې په یو شي کې ستاسې راتلای شي ځان برابر رسوي دلته چې بیا پورې رپورټ شي اوسه بیا به نو داسې نه کوي بیا د بي ډېره معافي دی ویلی دغه کې په سلیمان خېلو یو ملا نیولی و خلیفه صاحب مبارک به دلته نه ناست ملا یې نیولی و نو بیا یې زکات نه ورکړی پوره زکات نو ملا ورسره دعوه وویل ولې زکات پوره نه راکوئ کلیوال ورته لاسه خدای دې غورک نه کړه ټول کال دې علم ترکای پکې ویل دور ته ورته ویې خندل مولوي صاحب ورڅه کې تینې و زیتین دې لکسې زړه غواړي تینې و زیتین دې ول زړه غواړي لکسې نو هلته په ایرپورټ څه شی وسو پرخشه کې یا په ټیکسي کې به راځئ خپل د جیب خرچه دا د دوی خپلې خبرې دي دا زه نه درته ویله ځانه د دوی خپله باندې معصوم ستانکزی په خپله باندې ویلي دي تاسو د موږ ستانکزی وګورئ تاسې د دوی ستانکزی وګورئ په تله کې سره کېنوئ هلته په ټیکسي کې په خپله کرایه ورسپاره سو بیا هوټل ته ورغلو هوټل ته چې ورغلو نو خو د قربانۍ اختیار به یې مېلمه اختیار نه لري میلمنو ملا برادر اخوان الله دې په ځوان کې خیر برکت واچي الله دې استقامت شریعت نصیب وګرځي هغه پښتنه وکړه د روسي وزیر خارجه چې هلته میلمانه څوک راغلي دي هغه ورته یو ګلبدین راغلی دی یو فلانی دی یو فلانی دی یو فلانی دی او یو دوستم صاحب عمر عبدالرشید دوستم هم راغلی دی عبدالرشید دوستم څنګه راغلی دی ول هغه خو د حکومت داسې نه وایي مارشال ده دې ته ما ویل مال ما مزه او ما سبقه یې ټوله هېره سوه نو ساعت په مارشالي په دریشي کې تللی دی دریشي کې ولې راغلی ده د چه شي دریشي ده د چه شي حکومت ده د چه شي مارشالي ده ورته ورته دریشي وباسه که دریشي باسې ویې باسه که نه باسې بیا به دې خوند نه وي ورته ورته دریشي وباسه په پردي ملک کې د روسانو ملک ده او روسان خو هغه خلک دي چې موږ دونه ټکولي دي خو هسې یې دغه نسته کې دغه وایي د چا که پزه وایي د چاړې نوم بیا نه اخیستل بیا خو پزه یې نسته ورته رالو عبدالرشید دوستم چې وویل والله برادر خوند وایي چې دا د مارشالي کندي مندي دي خلاص که بیا راسه که نیمه مجلس ته دې موږ نه راپرېږدو سوکای له خیره سره ولاړ کړو دې باندې په یو حمام کې کالي په ټک وهل مالې بېخه ټک والني خزانې مزندې په نورو کالو کې وي نو له ده سره خو کالي هم نه و هلته د یو چا کالي راوړو له مرګري یو سر بغلاسي هغه نو لنډ لکه د خټګر پر زنګانه یې ولاړو هغه کالي په واغوستلو هغه د سردارۍ او د بادشاهي دریشۍ په غرزاره کړه بیا راغی په کانفرانس کې کېنستل طالبانو چې دویم کانفرانس راوغوښتل ورته عبدالرشید دوستم به په کانفرانس کې نه وي هغه اوس خو راغلی د طالب جان ما کوه ناستې وي ملا برادر خورل دی دې ولاړ که دی ولاړېږي ولاړ دي چې که نه ولاړېږي موږ له کانفرانسه ولاړېږو روسان اوس ولاړ څه زوی دې مړ څه دې موږ د کرایې ټوټو یې زه مړې زه ټوټو یې ولاړ کړو د باندې وایستل طالبانو خپل کانفرانس وکړو او خپله معصوم ستانکزي پرون دا وویل چې د ما دې په خدای سره قسم وي طالبان امارت دی او پارټۍ ده موږ د افغانستان حکومت یو دنیا په رسمیت پېژندلي یو که طالبانو ته دوی ویلي وای چې کرایه نسته طالبانو ته دوی ویلي وای چې په ټیکسي کې به راځئ طالبان یو چا له مجلسه ولاړ کړی وای په ذات خدای کې د روسانو خبره
منلې وای مګر په موږ یې ومنله ځکه موږ لا اختیار یې دا د چا برکت ده دا د جهاد برکت ده دا د شهادت برکت ده دا د فدایي برکت ده دا د الله اکبر برکت ده دا د ژیړې ډبې برکت ده دا د دې سپګریو برکت ده دا د نازکو ځوانانو برکت ده دا د هغه شهداو چې د هغو من د اوس هم د دوی په پریشاني کې د دوی په جدایي کې دا د هغه مور برکت ده یو سړي راته واقعه بیانوله وایي ماخستن دروازه بنده کړمه سهار چې لمانځه ته ځم دروازه خلاصوي هره ورځ خلاصوي بله ورځ یې ورته پټ شومه چې دا دروازه څوک خلاصوي د ما وایي ورور شهید شو ورک شو بیا موږ نه ده لیدلی ماخستن چې مې دروازه بنده کړه د موږ سپین سارې بډۍ ادې ده الله خو د هغې بډۍ په برکت باندې د موږ دغه ټول مجلس معاف وګرځوي الله دې ټولو ته د ګناهو معافي د هغې بډۍ په وس باندې وکړي وایي د ما سپین سارې بډۍ مور ده څوکه څوکه یې په دې ډوډو لاسونه نیولي دي روانه ده دروازه یې خلاصه کړه زنجیر رئیس کو دروازه خلاص کړ زور تراله مال ادي ولې د دروازه خلاص کړ څوک براسي لټ بم کې دی ویل وای زویا ادي ما دی ورور نه بیا راته واخستل هغه به د شپې راسي اې څوک باندې چې دروازه ور خلاص کړي بیا به په تکلیف شي خدای ته دروازه به ورته خلاص وي اتک کاله وتلیو د مور فضل باندې لا هغه سی ور بلیدل نو بیا دا نتیجه ورکا چې الحمدلله نتیجه مو پستر ګلیدل دا او په افغانستان کې موږ نه غواړو امریکایان را روان مې میاس کې به امریکایان وځي امریکایان به ځي د افغانستان په سرزمین موږ امریکان نه غواړو کې نه غواړو دواړه لاسونه پورته کوي موږ امریکان نه غواړو دویمه خبردار دی ګوري دا یو ستر جهاد دلته شیطان هم په دا ګوګو کې چیرې غلی وي دی راګوري چې ته ودرېږه هغه ملا خو د دماغ بدي نه ورته وایي لیک به په دا منځ کې ور داخل سمه دلته د شیطان مداخلت بیا الله بند کړي ولې تکبیر نارې ویل کېږي د الله د رسول حدیث ویل کېږي د قرآن عظیم شان آیاتونه ویل کېږي دویمه خبره دا دی موږ ولس یو ټوله دنیا نارې ویي چې د افغانستان خزیه به د ولس په خوله فیصله کېږي د موږ طالبان ورته وایي چې موږ د ولس استازي یو دوی وای موږ د ولس استازي موږ داسې بې شجاعته بې جرأته بې ضمیره بې خیاله ولس نه یو چې ستانکزی مسیر کوو هغه ستانکزی چې معصوم ستانکزی ورته وایي موږ داسې بې ضمیره ملت نه یو چې موږ اشرف غني مسیر کوو کرزی مسیر کوو امرالله صالح مخته کوو او موږ هغه ډم د امریکایانو غلام فاحش انسان حمدالله مهم مخته کوو موږ داسې بې ضمیره موږ غلام ملت نه یو موږ آزاد ملت یو موږ د محمود غزنوي ملت یو موږ د احمد شاه ابدالي ملت یو موږ د میرویس هوتکي ملت یو موږ د ملا مشک عالم ملت یو موږ د مسجد خان ملت یو موږ د نازو بچان یو موږ د اناس زمن یو موږ د امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد ولس یو موږ د اختر محمد شهید سعید ولس یو موږ په افغانستان کې ولس یو اسلامي حکومت غواړو مضبوط حکومت د اسلامي امارت تر چتر لاندې اسلامي نظام غواړو بین الملل ته دعوایو د امنیت شورا ته موږ دعوایو امریکا ته موږ دعوایو جهاني ولسونو ته موږ دعوایو چې تاسو په میډیا کې دا نارې وایي چې په افغانستان کې به د ولس په خوښه ولسي حکومت به راځي موږ ولس دعوایو شرعي نظام غواړو د اسلامي نظام تر راپورته کوي لاسونه پورته کوي شرعي نظام غواړو د اسلامي امارت تر چتر لاندې مضبوط مستحکم نظام غواړو ودیوځي کرزی دی ووځي اشرف غني دی ولاړ سي امرالله صالح دی ولاړ سي حمدالله مهم دی ولاړ سي نه غواړو دا قاتلان په افغانستان کې موږ نه غواړو موږ ملا برادر موږ شیخ هیبت الله موږ ملا فاضل موږ نورالله نوري موږ شیخ شهاب الدین موږ شیخ عبدالحکیم موږ اسلامي امارت غواړو بل هیڅوک نه غواړو خو د تر چتر لاندې اسلامي مستحکم نظام غواړو الله دې دا مدرسه کامیاب کړي الله دې حافظانو ته لوړې درجې ښه علم نافع نصیب وګرځوي الله تعالی دې دا ناسته ذریعه د مغفرت او د هدایت راته وګرځوي واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين